د ملګرو د مای میاشتې له اولې نیټې نه وروسته اشغالګرو ته 1 ساعت وخت هم نه ورکوو. دا مو د لایف موضوع ده. د مای میاشتې په وروستی تاریخ د شپې 12 بجې یو درز او غب به وي. جرمنیانو تاسو ته وایم که تاسو غیرت لرئ، وجدان لرئ، ضمیر لرئ، افغانستان کې فوج مه پرېږدئ، په خپله ځان د امریکا له غلامۍ نه خلاص کئ. اوس هم د امریکا په سلګونو ایټمي سرګلولې د تاسو په هیواد کې ساتي، هم په تاسو باندې، په جرمنیانو باندې ساتي، په اروپایانو باندې ساتي، او په زرګونو په تعداد کې عسکر د جرمني په خاوره کې پراته دي. امریکایان بیس مم ورکړی، خاوره مم ورکړې ده، د هغه بیسونو ساتنه هم تاسو کوئ. مونږ ته د شړونګا او د تاسو ترمنځ هیڅ توپیر نشته. شاهین صاحب چې هر څوک راځي بلاک کوی، دغلته وګوره دغسې کار. شاهین صاحب ولې د لینک واچوه، قربان دې سمه، چې هر څوک راځي بلاک یې که، مکمل یې بلاک که. چې هر څوک که اروپایان غیرت لري، ضمیر لري، وجدان لري، د وجدان او د غیرت په نامه څه پیژني، مونږ ته د جرمنانو په سترګه نه ګوري. دا د جرمني هیواد ده چې لسګونه کاله کېږي د امریکا اټومي سرګلولې هم دوی ورته ساتي، بیسونه یې ورکړي، د عسکرو تنخواګانې یې ورکوي. مونږ جرمنیان نه یو، نه مونږ اروپایان یو. د ناټو غلام سازمان چې د امریکا د ګټو دپاره د اروپایي ملکونو عسکر قرباني ورکوي د امریکا د ګټو په خاطر. مونږ ته د اروپایانو په سترګه مه ګورئ. مونږ تاریخ لرو الحمدلله. د مونږ خاوره د امپراتورانو هدیره ده. هغه که انګریزانو، که چنګیزانو، که هغه نه مخکې نه سکندریانو، که روسانو، که هر څوک و، دلته مونږ د دې تجربه لرو چې امریکایان اشغالګر او د هغوی قوتونه په څه رقم له افغانستان نه وباسو. په دې کې مونږ کافي تجربه لرو. دا چې یوه ښځه راجګېږي وایي زه په 2022 په افغانستان کې پاتې کېږم، پاتې سه، چاته د زور ورښیه، خو یوه مهرباني وکړه، اول خپله له امریکانو نه ازادي واخله، بیا راسه دا خبرې کوه. د جرمنیانو غیرت مونږ ته معلوم ده په قندوز کې چې څومره مردارې مو پرتې وې. دا خبرې مه کوئ. تاسو کې که غیرت وای 52 هیوادونه راغلی، شرمېدلی نه، په یو مظلوم بیچاره او غریب هیواد باندې معامله وکړله. هر افغان مو د تروریزم په نامه باندې وژلو، خو لیکن دا خاوره مو خپله نه کړله. یا د جو بایډن هغه ګونګ خبري کنفرانس چې مونږ خو کوشش کوو چې د مای تر اولې ووځو، خو وخت ډېر کم ده، وخت ډېر زیات ده. هلته به په تا ته د وخت اندازه ولګېږي چې کله در باندې غازیان د باګرام په بیس باندې موټر بمونه خوشي کړي، کله مونږ در باندې ډرون حملې وکړو، کله د تا عسکر ژوندي ونیسو، بیا به تا ته د وخت کمبود نه وي. یوه میاشت او څه د پاسه یوه میاشت وخت لرې. زر زر د ټلټک بارول افغانستان نه وځه. دا خاوره د اتلانو ده، دا د شازلمیانو خاوره ده. 20 کاله ته په افغانستان کې اشغالګر پراته وو. دا 20 کاله لږ وخت و. ظلمونه دې کول، وحشتونه دې کول، بربریت دې کوه. هر کلی او جومات دې په دې نامه باندې بمباروه چې دلته القاعده ده او دلته دهشتګر او وحشتګر دي. په عراق دې حمله وکړه په دې بهانه باندې چې هلته اټومي قوتونه او اټومي بټۍ دي. په سوریې دې حمله وکړه، په لیبیا دې حمله وکړله. هر وخت راجګېږي د افغانستان په باره کې منفي ګرایي کوئ. ډېر د تعصب جای خدا ده چې د کابل ګوډاګۍ مزدور او بلواک او بېواکه ادارې دا خبره نن په رسنیو کې کړې، ما سره راپور پروت ده. دا اوس د BBC راپور ده را سره. د کابل ګوډاګۍ ادارې ګوره دلته د اصلي او د بېناموس افغان توپیر وکئ، د بدبخته ذلیل او غلام افغان توپیر وکئ. د کابل ګوډاګۍ اداره د جرمني او د امریکا یا د ناټو دا خبره چې د مای تر لومړۍ نیټې نه شو وتلی، هرکلی یې کړی ده، هرکلی. خو د دې وطن اصلي بچیانو او د هغوی ویندوی څه وایي چې د مای تر لومړۍ نیټې پورې تړون مو در سره کړی، ووځه، برو شاته به نه ګورې. که نه وځې بیا خو نو زمونږ خاوره ده،
د ساکشویانو خبره هیواد د مور حیثیت لري. نو بیا خو نو د مور په دفاع باندې مونږ ښه پوهېږو، تاسو نه پوهېږئ. جرمنان نه پوهېږي. جرمنیان اوس هم د امریکانو بیسونو ته خپل د جرمني جینکۍ ور سپلای کوي. جرمنان په دې نه پوهېږي. اوس هم د امریکا د اټومي سرګلولو ساتنه د جرمني په هیواد کې کیږي. د امریکا مرستې اخلي، د ناټو مرستې اخلي، ځان په امریکا ساتي که نه. مونږ نه هغسې نه یو، مونږ جرمنان نه یو. مونږ په وچې ډوډۍ، په اوربشې، په یو ټیم روټۍ ګزاره کولی شو. مونږ د پراټو د پټاټو بچي نه یو. مونږ په سختو کې لوبېدلي خلک په سختو کې راغټ شوي یو. لوږه، تنده، مرګ د مونږ د جهادي مبارزې او د مونږ د سرکندنو مخه نشي نیولی. نو تاسو یا ورته فکر وکئ، جرمنانو افغانستان کې تر 2022 پاتې کېږي، ولې دا د دې وطن ده پاتې کېږي؟ ولې مونږ بنګړي اچولې، ټیکري مو په سر کړي، دا 20 کاله دې ونه لیده. مازغه به نه خرابوئ. وامه اورېده سام په سړیتوب 15 ورځې وخت درپسې یو دقیقه مونږ درپسې حسابو، او چې څنګه دا 15 ورځې پوره شولې په وینو بیا به نو نخرې وګورې. بیا نو خارجه رانیسه له څټه او په خاوره یې منډه، خارجه رانیسه په دا پوزې په خوله وهه، امریکایي بهرنی اشغالګر رانیسه او په څټ په سکان بیا در باندې لوبې کوي، ریشخند در باندې و په د لغت او د سکانو په زور مباز. بیا به وروستي عسکره پورې وژل کېږئ. دا مه کوئ، نصیحت درته کوو. خیر دی ورته بیا تاریخ مطالعه کوئ. ډېر نه دی، افغانستان 100 کلن تاریخ وګورئ. 15,000 کالو ته مو نه بیایو، 100 کاله نه راوروسته وګورئ چې له بهرنیو سره په افغانستان کې کومه معامله شوې ده. تاسو غیر له دې، اشغالګر غیر له دې چې مونږ ووژني، نور څه نشي کولی. دا وطن به ارمان دی دوی چې په دې وطن کې به د دوی قرارګاه وي، بیسونه به وي، نوره نړۍ به له دې هېواد نه تهدیدوي. نه تا پرېږدو، نه بل چاته اجازه ورکو چې زمونږ خاوره استعمال کړي. ګیټ آوټ. چې و نه ګورو شاته به نه ګورئ. دا خاوره زمونږ ده، د دې خاورې واکمنان مونږ یو. په دې خاوره مو قرباني ورکړې، تړون مو وچ په زور در سره کړی. تاسو ولې په 1-2 کې تړون نه کوه؟ مذاکرات میز ته راتلل د تاسو مجبوري وه. دا هیواد زمونږ د دې هیواد ساتل زمونږ فریضه ده، او د ټولې نړۍ له خلکو نه افغانان په خپل هیواد مین خلک دي. د ټولې نړۍ له ځواکونو نه د اسلامي امارت زمریان په خپل وطن په قربانۍ ورکولو تر ټولو ښه بهتره تاسو ته معلومه ده. نو چې وخت امریکا نه غواړي چې د په ملک کې څوک مداخله وکړي، وای پوټین د امریکا په چارو کې مداخله کړي، مونږ به سزاوار کړو. همداسې مونږ هم یو. ته خلکو ته اخطارونه ورکوې چې د تا په انتخابات کې مداخله کړې ده. تاسې د مونږ په انتخاباتو کې مداخله وکړه، 2 ګلټیران دې راوسته، پارک کې دننه ویسته، چوټا ګلټیر، بڑا ګلټیر. واټ از ډز؟ جانکیری راغی ورته دوسره حکومت راته جوړ که، بیا پامپیو راغی دوسره حکومت جوړ که. په امریکا کې روزل شوی یو بې ضمیره، بې وجدانه، یو منفور انسان مو په هر کې نه زه دا مداخله نه ده. زما په هیواد کې زما بچي واجنې، دا حق تا ته چا درکه؟ کوم نړیوال قانون تا ته دا حق درکړی؟ ملل متحد خو هم د تا غلام او نوکر ده، لکه څنګه چې اروپایي اتحادیه او ناټو د تا کرایي عسکر دي. مونږ د عسکر نه یو. سم په سړیتوب باندې به چلیږي، کنې غوږونه دې در باندې کش کوو. تا نه مخکې یو بل بدماش هم راغلی امریکا کې، ټرمپ نومېده که فکر دی، وای زه په 10 ورځو کې افغانستان له نقشې نه ورکوم. هغه نه مخکې یو بل بدماشو تور اوباما یې ورته ویلې، هغه هم راغی دلته زور ازمایي وکړله، هغه ته هم منډې ورکړلې. هغه نه مخکې یو بل بې ضمیره بدماش په نامه د بوش راغلی و چې ویلې یا ما سره یا تروریزم. تاسو خو مونږ ته بیا تروریستان وایې که نه، ځکه قانون نړیوال دی. تاسو پله هغه ته هم منډې ورکړې، هغه هم د افغانستان جګړه په 3 ساعتو کې ګټله. نو ته دې له دې تیرو آبا او اجداد نه درس واخله. هغه تر تا ډېر غښتلي و، بلا دې په دا کوډه خسار سه د تیارې په یو زینې باندې ختلی نه سې، 15 ملاقه دې پکې وخوړه، ته بیا د افغانستان جګړه ګټې. د سټیج چاته چې درېږي داسې داسې رپېږي، دغه خو د تا ولسمشري ده. باید جمعدینه تا ته وایم خبردار چې دا خبرې مه کوه چې وځو نه وځو، وځو نه وځو. په دې شیونو موږ نه غلطېږو. موږ د مۍ د اولې نومړې نه وروسته زغمل دلته نشته. د مۍ د میاشتې اوله نیټه
ستاسو دپاره وروستی ضرب الاجل ده. ځئ که پاتې کېږئ خوښه مو، که پاتې کېږئ چې مونږ تیار چړې له خیره تېره کړو، او که ځئ نو بیا لاره درته آزاده ده، ځئ چا ایثار کړي نه یې، زارۍ نه درته کوو، په زور مو له افغانستان نه باسو. کنې له اوباما، ټرمپ او بوش نه، په کلینټن هم رښتیا یو څه توغندي په افغانستان را توغولي وو. کلینټن نه هم پوښتنه وکړه 4 ولسمشران دې دلته خاورو کې پل ایښی ده ښه، ته 15 او هر یو 2 دورې تېرې کړي دي، په یو حساب باندې 8 ولسمشران. خو دا جګړه یې ګټلې نه ده، ولې چې دا زمونږ خاوره ده. مونږ چېرته لاړ سو؟ دلته ایتا د ټانګونو شاته په قطار کې به روان یو لکه مخکې غوندې. دلته به امریکایي عسکر د ما د کور په سر پیردار ولاړ دي، هغه په امر باندې به زه کته و پورته کېږم کور کې. نه 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 نه، څنګه چې ته د ځان دپاره ازادي غواړې، همداسې ازادي موږ د ځان دپاره غواړو، ځکه تر تا ډېر غیرت لرو، تر تا مو تاریخ هم اوږد ده، او تر تا مخکې ملک موږ حاصل کړی ده. د تا خو ټول 240-50 کاله عمر ده، ته خو د ما په مخکې راغاړ سولې، د ما د کړوسي په جای هم نه، زه خو د نیکو په اجدادو کې راځم. دا ملک ډېر پخوا موږ افغانستان درلود، امریکا خو اوس راغلی، ته خو تر پرونه د انګریزانو نوکر او غلام د امریکا د برطانیې یوه جزیره و امریکا. زه خو یو وخت افغانستان ومه، زه خو یو وخت خراسان ومه، ما خو یو وخت د امپراتورانو ککرۍ ماتولې. یاد دې نه شي چې روسانو ته د پښې رېږدېدلې چې ګرمو اوبو ته رانیسي، چا مات که؟ این جانب همدغه افغانانو درته مات که، همدغه افغانانو یې سر په کوپړۍ نه ورته جدا که. نو وخت چې ته د روس د زور او د جګړې نه یې، روسان هم درته اوس غلول، نو تا غلول چې ته خو په 20,000 کیلومتره له موږ نه لرې پروت یې، چې یو عسکر هم رالېږي دلته ټیم پې باندې لګېږي. نو هسې چټي دا خپل ځانونه په موږ مه خرابوئ، وځئ، ګیټ آوټ. واټ از ډس جمعدین، خبر پوهېږې که نه؟ رنګ دې ورک شه، بیا ته خو د موږ د وطنداره مې کوچی ماما، ته څنګه بدماشي کوې؟ افغانستان نه به ځئ، پاتې کېدل ماتې کېدل نشته، تیار مو درته چړې ایښي دي. ښه ودرېږه، زه قاري صاحب ته دا لینک ورولېږم، قاري صاحب محترم هم راشي لایو خپرونې ته. د مای د لومړۍ نېټې پورې به ټول اشغالګر قوتونه له افغانستان نه ځي، د مای تر لومړۍ نېټې پورې. محترم هم راغی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قاري صاحب سعید خوستی لایو خپرونه ته پخیر راغلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. جنرال صاحب تاسو ته او ټولو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. قدرمن انشاءالله ته مهرباني. قاري صاحب موږ د لایف موضوع ده، نو د مای له اولې څخه وروسته اشغالګرو قواو ته 1 ساعت وخت هم نه ورکوو. مبین صاحب ستاسو د موضوع اړوند نن په همدې موضوع د اسلامي امارت د لوري رسمي اعلامیه هم راغله، نو نه پوهېږم چې تاسو اعلامیه ولوسته او که نه، نو که لوستلې م نه وي بیا به زه اعلامیه ولولم، د هغې نه وروسته بیا خبرې شروع کړو. بیخي صحیح ده قاري صاحب محترم، تاسو اعلامیه ووایئ، ملګري به یې واوري، او که وایئ چې نه ته د امریکایي ولسمشر د مبهمو څرګندونو په اړه د اسلامي امارت اعلامیه. دا چې په دا وروستیو کې د امریکا ولسمشر جو بایډن لخوا د دوحې د تړون د عملي کولو او له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه مبهم دریځونه څرګندېږي. همدا ډول د ناټو غړي ځینې هیوادونه غواړي د افغانستان اشغال ته دوام ورکړي. اسلامي امارت یې په اړه لاندې دریځ روښانه کوي. د دوحې تړون د افغانستان او د امریکا ترمنځ د تیر 20 کلن جنگ د خاتمې او یو سوله ییز افغانستان ته د رسیدو خورا معقوله او لنډه لار ده. اسلامي امارت د دوحې په تړون کې خپلو کړو تعهداتو ته کلک ژمن دی. له امریکایي جهت څخه هم غواړي چې د دوحې تړون ته کلکه ژمنتیا ولري او دغه ستر تاریخي فرصت د جنگ طلبو کړیو په ناسمو مشورو او هڅونو سره له لاسه ورنه کړي.
که خدای مه کړه د دوحې له تړون سره سم ټول بهرني ځواکونه په معین وخت له افغانستان څخه ونه وځي، بې له شکه چې دا به د امریکایي جهت لخوا د توافقنامې نقض وي چې مسؤلیت یې ورته راجع کیږي او په نړیواله سطحه یې حیثیت ته هم صدمه واردوي. په هغه صورت کې به اسلامي امارت د افغان مسلمان میړني او مجاهد ملت په استازولۍ اړ وي چې د خپل دین او هیواد څخه دفاع وکړي، د اشغالګرو ځواکونو په وړاندې جهاد او مسلحې مبارزې ته دوام ورکړي او خپل هیواد آزاد کړي. بیا به د جنگ د اوږدېدو، تلفاتو او زیانونو رسېدو مسؤلیت د سرغړونکي لوري په غاړه وي. باید د افغانستان د خلکو اراده او جدیت نور ونه ازمویل شي او د جګړې پای ته رسېدو لپاره له تعقل او منطق څخه کار واخیستل شي. افغانستان د افغانانو کور دی، دلته د هر ډول نظام جوړول د دې ملت د وګړو حق دی. هیڅوک له بهر څخه کوم ډول نظام او سیستم نشي پرې تحمیل کولی او نه هم څوک دا حق لري. د افغانستان اسلامي امارت. مبین صاحب قدرمن ښکاري صاحب محترم ډېر اعلی. نن ورځ خو داسې راپورونه هم خپاره شوله، تر اوسه پورې دقیقه معلومه هم نه ده، ځکه د کابل رسنۍ چې هغه خو ډېر وخت دا دروغ راپورونه هم خپروي او کله کله هلته په اروپا او امریکا کې داسې کوم څه پیدا شي چې د دې په خاطر وي چې د کابل ادارې مورال بایللو ملیشو ته مورال ورکړي. نو د دغې مورال د دوی د دې په خاطر چې دوی مورال ونه بایلي او د جنګ لیکې خالي نشي، نو جرمني اشغالګرو هغوی اعلان کړی دی چې دوی به 2 کاله نور هم پاتې کیږي او ترڅنګ یې جو بایډن هم خپل خبرې مبهمې خبرې کولې او ویلې چې دوی د مای په اول که وځي دا به سخته وي، ګرانه به وي. اگر چې دا یې رد نه کړه چې موږ نه وځو، خو بیا هم دا مبهمې څرګندونې په خپل ذات کې ستونزې زیږوي او دغه ډول مبهمې خبرې دا د تړون سره بې پروایي ده او د تړون سره بې باکي ده. له همدې امله اسلامي امارت اړ شو چې غبرګون وښیي او خپل رسمي دریځ په دې اړه څرګند کړي. اسلامي امارت د امریکایي جهت څخه د تړون ته د ژمنتیا غوښتنه کوي چې باید دوی تړون ته په کلکه ژمن واوسي او د افغانستان څخه د خپلو ځواکونو په ایستلو کې سستي ونه کوي. که چېرته امریکایي اشغالګر د هیواد نه د افغانستان نه د وتلو چې کوم معین تاریخ دوی ته ټاکل شوی دی په هغې کې سستي وکوله، په هغه تاریخ ونه وتل، نو د دوی په خلاف به بیا جهاد دوام پیدا کوي. د اسلام په تاریخ کې همداسې مسلمانانو د کفارو سره تړونونه کړي دي، کفارو سره تعهد کړی دی، عهد یې کړی دی. بیا چې کله کفارو عهد مات کړی دی نو مسلمانانو بیا تورې ته لاس کړی ده، وسلې ته یې لاس کړی دی. موږ ځکه وایو چې د افغانستان د قضیې حل چې ده هغه جهاد ده. په جهاد دا قضیه حل کېدلی شي او د تورې په زور دا قضیه حل کېدلی شي. که چېرته امریکایان او د امریکایانو ملګري د ناټو او د اروپا غړي هیوادونه که چېرته د افغانانو د افغان ملت دغه مقاومت نه وای، دوی به 100 کاله هم 100 کاله څه چې 1000 کاله بلکې افغانستان دوی ویشلی و. عجبه دا وه چې افغانستان یې سره ویشلی و. ته به وایې چې که چېرته دا په لیلام کې یا په هغه کې شی راغلی دي خلک یې سره ویشي. داسې د افغانستان ولایتونه سره ویشلي وو. جرمنانو ځان دپاره ځان ته ساحه معلومه کړې وه، فرانسویانو ځان ته، برطانویانو ځان ته او حتی پولنډیانو ته هم غزني ولایت غالبا ورکړی و. یعنې د افغانستان دا ټول ولایتونه یې سره تقسیم کړي وو، هر چا خپل خپل ځان ته یو یعنې دوی دا فکر اصلا کولو نه چې افغانستان کې به موږ د داسې یو څه سره مخ کیږو او داسې مقاومت سره به موږ مخ کیږو چې موږ به بالاخره مجبوري وي د افغانستان نه ووځو. اسلامي امارت په خپله اعلامیه کې بیا هم امریکایي اشغالګرو ته ویلي دي چې د افغانانو د افغانستان د خلکو اراده او جدیت باید نور وانه ازمویل شي. تاسو چې همدومره وازمویلو دا بس و، نور د دې ملت اراده او جدیت ما ازمویئ. په هیڅ قیمت په هیڅ صورت به هم افغانان ستاسې دغه پلید او نجس پوځونه په دې خاوره ونه مني او ترڅنګ به یې ستاسې هغه روزل شوي ګوډاګیان او غلامان هغه به هم په دې خاوره ونه زغمي او هیڅ کله به افغانان هغه خلک په خپل ځان واکمنان ونه مني. او اسلامي امارت د اعلامیې په پای کې بیا په یو بل مهم ټکي ټینګار کوي
تاسې به د مسکو کانفرنس نه وروسته اورېدلي وي چې د 4 هیوادونو اعلامیه خپره کړه چې موږ په افغانستان کې اسلامي امارت نه غواړو. نو د اعلامیه اخري برخه وایي چې افغانستان د افغانانو کور ده. دا د کوم ګاونډي هیواد یوه برخه نه ده، نه دا د کوم بل هیواد یوه برخه ده، دا د امریکا یو ایالت نه ده، نه د کوم بل هیواد برخه ده چې دلته به د نظام د جوړولو حق د دوی وي. نه، دې خاوره کې نظام څه ډول نظام چې افغانان غواړي هغه نظام به جوړي. هغه ډول نظام چې انګریزان غواړي یا د موږ ګاونډیان د موږ دپاره غواړي، هغه ډول نظام یې موږ دپاره د منلو وړ نه ده. لکه څنګه چې دوی دا حق موږ ته نه راکوي چې موږ د دوی په هیوادونو کې د خپلې خوښې نظام وغواړو. موږ ویلی شو چې موږ په امریکا کې دا ډول نظام غواړو، موږ په روسیا کې دا ډول نظام غواړو، موږ په چین کې دا ډول نظام غواړو، موږ په پاکستان کې دا ډول نظام غواړو. همداسې دوی ته هم موږ حق نه ورکوو چې موږ ته د نظام ډول وښیي چې موږ دا ډول نظام غواړو. دلته د هر ډول نظام جوړول د ملت د وګړو حق دی. هیڅ څوک له بهر څخه کوم ډول نظام او سیستم نشي پرې تحمیل کولی، او نه هم دا څوک دا حق لري. دا حق موږ چاته نه ده ورکړی. دلته اساسي خبره دا ده، امریکایان وځي د افغانستان نه. امریکایان په دې یقین لري چې دوی به وځي، او امریکایان دلته په دې خاوره کې نشي پاتې کېدلی. خو د دوی وروستی هڅه څه ده؟ د دوی وروستی هڅه دا ده، د دوی آخري زور په دې ده چې د دوی د وتلو نه وروسته د دوی ګوډاګیان پاتې شي. هغه خلک چې دوی موږ ته روزلي دي، هغه خلک چې دوی په هغې باندې 20 کاله 30 کاله سرمایه ګزاري کړې ده، هغه خلک چې د دوی دپاره د خپل هیواد خلک وژني، هغه خلک چې په ډېر افتخار وایي، په ډېر ویاړ وایي چې تاسې د نیویارک او واشنګټن د امنیت په لومړۍ کرښه کې، هغه خلک باید امریکایان په واک کې وساتي. مبین صاحب غږ دې نشم، مایک دې خلاص کړه. ډیره مننه. قاري صاحب محترم، د ترکیې غونډه م راتلونکې د انقرې به په ترکیه کې غونډه وي. د غونډې نه مخکې د کابل ګوډاګۍ اداره یو قسم ته رسنیزه ګمراه کن تبلیغات شروع کړي چې موږ طالبانو ته سهم ورکوو، طالبان په وزارتو کې منو. تنازل ډیر کړی، دوی بهرني قوتونو ته یا د ترکیې په غونډې باندې تر هغو دوی برلاسي شي او خلکو ته وښیي چې موږ خو طالبانو ته هر څه اعلان کړي خو دوی یې نه مني. دغه کې څه راز ده چې محب هم راجګېږي، رسالیم جګېږي، غنیم جګېږي چې طالب دې راشي، وخت نه مخکې انتخابات هم ورسره کوو، په حکومت کې هم شریکوو، هر څه چې دوی غواړي ورسره کوو. دا یو سخته کار ده، خو لیکن د سولې ته د نږدېکت په خاطر باندې موږ دا هر څه کوو. دا دوی خو مخکې معلوم شول، ځکه حکمتیار ته دوی همدغسې خبرې کولې، لیکن چې کله راغی تر اوسه پورې د هغه بندیان نه دي خوشي کړي، هغه سره په شوي تړون کې غبن شوی. حکمتیار صاحب خپله 10 ځله وویلې چې ما سره غبن شوی، ما سره دوکه شوی. همدغسې یوه دوکه به بیا ونه شي چې طالبان هم دا شی ورسره ومني. څه فکر کوې؟ د اعتماد وړ دي دوی؟ قاري صاحب قاري صاحب محترم، د تاسو غږ نشته موږ سره. ملګرو لایو خپرونې کې مې لینک اچولی، تاسو کولی شئ چې لایو خپرونه باندې په سکرین باندې لینک د هغه کلیک کړئ او راشئ خپل سوالونه که چېرته تاسو سره کوم سوال کومه پوښتنه د افغانستان په راتلونکي باندې